لیس بن بختري چې د امام باقر علیه السلام یو له ځانګړو ملګرو څخه او د جومات په دروازه کې ولاړو امام باقر علیه السلام یې لاس نیولی و. دوی وایي لیس له هر هغه چا څخه پوښتنه وکړي چې له لارې تیریږي او وګوري چې دوی ما امام باقر ویني. یو په یو راغلل ملګري راغلل اشخاص راغلل. آیا تاسو امام باقر علیه السلام ونه لید؟ نه، بل کس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نړۍ جوړه کړې وه چې پکې دوی نه لیدل کېده. ناڅاپه امام ابو هارون مکف له لوی څخه راغی. هغه ړوند و. امام لیس ته وویل لیس له دې کس څخه پوښتنه وکړه. هغه وویل صاحب دا سړی همداسې ړوند دی. زه څه وغواړم؟ امام وویل له هغه وپوښته. زه راغلم ما ورته مې ویل ابو هارون ای ته امام باقر علیه السلام نه لیدلی. هغه وویل څنګه مې ونه لید؟ د ځمکې او اسمان ترمنځ اوږده ځلېدونکې رڼا د اسمان او ځمکې ترمنځ یوه روښانه رڼا ده. هر ځای نشم لیدلی. ابو هارون ړوند و. هغه ړوند و خو هغه د خدای ثبوت احساس کړ. خو هغه کسان چې سترګې یې درلودې ولیدل خو ګټه یې ترې ونه کړه.